د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نور جلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان له عمومي مشر ښاغلي ډاکټر ټیډروس ادهانوم سره په هند هیواد کې لیدنه ترسره کړه. په دې لیدنه کې افغانستان کې د پولیو وایرسي ناروغۍ د تشخیص په موخه د معیاري لابراتوار د خدماتو پر څرنګوالي همدارنګه د افغانستان روغتي سیستم د پیاوړتیا په موخه د نړیوالو د ملاتړ او د افغانستان د روغتي سیستم سره د همکارۍ او پراختیا لپاره د بدیلو سرچینو په موندنې خبرې ترسره شوې. د مجلس په جریان کې په نړیوال روغتي کنفرانسونو غونډه کې د افغان روغتي مسؤلینو د ګډون او د هیواد په 313 ولسوالیو کې د جوړیدونکو عمومي روغتونونو په تجهیز بحث او خبرې ترسره شوې. د عامه روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نور جلال جلالي د معیاري روغتي خدماتونو وړاندې کولو په موخه د روغتیا نړیوال سازمان همکاري اړینه وبلله او نوموړي وویل موږ د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه ژمن یو چې په ټول هیواد کې د معیاري روغتي خدماتونو وړاندې کولو د پولیو تشخیص لپاره د معیاري لابراتوار جوړولو د هیواد روغتي سیستم د پیاوړتیا او په 313 ولسوالیو کې د نوي جوړیدونکو عمومي روغتونونو تجهیز په برخو کې بشپړ ملاتړ او همکاري ترلاسه کړو. بل لور د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر په پورته برخو کې د بشپړ همکاري ډاډ څرګند کړی ویل زه د نړۍ د روغتيایي سیستمونو د پیاوړتیا په اهمیت ټینګار کوم او ډاډ ورکوم چې روغتیا نړیوال سازمان بل ټولو غړو هیوادونو سره د روغتي خدماتونو د برابرۍ د ناروغۍ د مخنیوي او د ټولنې روغتیا لا ښه کولو لپاره خپل ملاتړ او همکاري جاري وساتي. د تنظیم پراختیا او همغږي مسؤلیت په غاړه لري. د یادونې وړ ده چې په یاد ناسته کې د فارماکسل ادارې لوري افغانستان سره د موسمي ناروغۍ درملنې په موخه د شاوخوا 100,000 پیشکاریو مرسته هم وشوه.